د امریکایي اشغال یو کال کېږي چې پای ته رسېدلی. تاسو په دغه ورځ باندې کله مجاهدین کابل ته داخلېدل څه احساس مو درلوده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد الیاس د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم او الحمدلله چې مونږ نور د اشغال هغه نه خلاص شولو له باندې نه، او بل مونږ دې ته ډېر بې حده زیات خوشحاله یو چې مونږ مستقله یو. مخکې به مونږ هر یو کشور به مونږ پورې خندېدل او مونږ په وطن کې به لاسوهنه کوله، او اوس الحمدلله څومره فشارونه چې مجاهدینو باندې راځي هغوی بس همدغه یوه کې عقیده ورته نیولې ده چې مونږ د چا خبرو ته نه مایوسه کېږو، او دای خبرې ته مونږ ډېر خوشحال یو. په همدغه ورځ باندې مجاهدین کابل ته داخل شول، تاسو څه احساس درلود؟ آیا د ځینو مجاهدینو له بدو کړنو سره مخ شوئ، د هغوی له ښې رویې سره مخ شوئ؟ تاسو څه فکر درلود کله مجاهدین کابل ته داخلېږي څه حالات به رامنځته کېږي؟ ولا کله چې مجاهدین داخلېدل مونږ خو تنها په دې ویره کې وو چې مجاهدین زر کابل ته را داخل شي، ځکه زه خپله هغې وخت کې په ښار کې وم، نو ښار کې دغه خلک چې وو ځینې خلک ډېر بېسوره دوکانو سره ولاړ وو او اصلي هم ورسره وي. مونږ وایو چې خدای نکرده کوم د مارکیټونو دغه شیان چور نه شي. مونږ دې ویره کې نه وو چې مجاهدین به راشي، مونږ په دې ویره کې وو که اوس را نه شي خدای نخواسته دغه وضعیت به ډېر خراب شي. الحمدلله چې مجاهدین راغلل بس ښه امنیت شوله. مننه خیر عزتمند شي.